نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سوال دا کیږي چې د فرانس کمې د بې ادبۍ خاکې د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي، نو په دې کې د یو مسلمان څه ذمه داري جوړېږي؟ نو دې جواب دا دی چې څه ذمه داري ریاستي دي او څه انفرادي او ذاتي دي. ریاستی او حکومتي ذمہ داری خدا جوړیږي چې زمونږه د حکومت چې کوم دی د فرانس د حکومت نه دا مطالبه وکړي چې کوم خلکو دا کړي دي، چونکې د هغې د وجې د مسلمانانو زړونو ته ډېر زیات تکلیف رسېدلی دی، نو لحاظه له دې وجې نه هغوی ته سزا ورکړي شي، هغې جرمانه کړي شي او آینده دپاره په دې باندې پابندي ولګولی شي چې یاره داسې کار به هېڅوک نه کوي. دا یو ریاستي ذمہ داري ده. یو انفرادي ذمہ داری ده، ذاتی ذمہ داری ده. زه د خپل ځان بادشاه یم، زما باندې چې کوم دی څه ذمہ داری عاید کېږي، څه ذمہ داری زما جوړېږي، نو هغه دا ده که مونږ سوچ وکړو مونږ دوی سره جنګ هم نشو کولی، یا د دې نه علاوه بل طریقې سره مونږ دوی ته نقصان نشو رسولی، یا د دې خاکو په مخالفت کې مونږ بل یو داسې لاره نشو هغه اختیارولی چې د دې مخنیوي پې وشي. نو لہذا موږ سره یو طریقه شته دی، که د دې خلکو په معاشي لکۍ باندې موږ خپه کېښودله، نو دا خلک داسې دي چې دا ټوله دنیا پسې لګېدلي دي، دې خپل خواهشاتو پسې لګېدلي دي، په کوم څیز کې چې دې ته پوټې شانتې دنیاوي نقصان رسېږي نو دوی بیا هغه کار نه کوي. نو د دوی چې څومره مصنوعات دي، د فرانس چې څومره مصنوعات دي، موږ د هغې بایکاټ وکړو، د هغې نه لاس ونیسو، د هغې په ځای کوم زموږ ضروریات دي هغه چې کوم د خپل ملک څیزونه دي د هغې نه پوره کړو، یا چې کوم دی نور داسې ملکونه دي چې هغه په دې کې ملوث نه دي د هغې والا څیزونه استعمال کړو. خو بالخصوص د فرانس څیزونه چې موږ استعمال نه کړو د دې وجې نه چې هغې ته معاشي نقصان ورسېږي. نو چې څنګه دې ته معاشي نقصان ورسېږي تجربه دا ده چې دوی هغه وخت کې چې کوم دی بیا مافیانې شروع کړي او دوی چې کوم دی دغه خاکې ماکې بند کړي او په دې باندې سوچ فکر شروع کړي چې یاره دې کې خو موږ ته داسې قسم نقصان را رسېږي. نو زما په فکر کې د یو مسلمان ذمه داري دا ده چې دې د فرانس د جوړ کړي شوي څومره څیزونه دي د هغې نه خپل ځان بند کړي، د هغې استعمال نه کوي، د ده چې کوم ضرورت دی هغه د نورو ملکونو د نورو کمپنیانو یا د مسلمان د خپل وطن څیزونه د استعمال کې راولي. دوه خبرې شي. درېیمه خبره ټول نه زیاته اهمه چې مونږ دغه اسباب تلاش کړو چې د کوم اسبابو د وجې نه دوی دا کارونه کړي دي. نو ډېر اسباب دي، خو په هغې کې یو غټ سبب دا دی چې مونږ د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په طریقو باندې خپله قایم یو. زموږ د مسلمانۍ طور طریقې دغه حساب دي چې هغې نه هغه یهودیان هم هغه حساب کارونه نه کوي، هغه نصوارا هم هغه حساب کارونه نه کوي، عیسایان هم هغه حساب کارونه نه کوي څنګه چې زموږ مسلمانان کوي. نو لہذا موږ د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اتباع شروع کړو، په سنت طریقو پسې تلاش شروع کړو چې په دې کار کې د ښکلي پیغمبر څه طریقه ده، په هغې باندې خپل ژوند تېر کړو. نو انشاءالله په دې طریقې سره به چې کوم دی موږ به یو منظم قوت بشو او دوی به دا قسم کارونه آینده دپاره نه کوي. او څلورم نمبر څیز ده چې موږ په معاشي دنیا باندې خپل تسلط قایم کړو. موږ چې کوم دی ډېر زیات پاتې مونږ وګوره یو بسکټ هم چې کوم دی مونږ ته د غیر له طرف نه راځي، لکه دا بسکټ چې کوم دی نان خطای بسکټ شولو، یا چې کوم دی پلس زیرا شولو، یا د دې نه علاوه چې کوم دی نور بسکټ چې کوم دی دا هم چې کوم دی د فرانس کمپنیانې تیاروي. نو مونږ چې کوم دی مسلمانان را بیدار شو چې آخر په دین کې هم پاتې په دنیا کې هم پاتې. نو لہذا په دنیا کې هم ځان مخکې کړو، په دین کې هم ځان مخکې کړو. نو په دې طریقې سره به انشاءالله دا چې کوم بې ادبیانې دي کوي انشاءالله دا به بیا آینده دپاره نه کوي. او دې خبرو سرې یو اهمه خبره بله هم ده چې مونږ داسې قسمه چې کوم پوسټونه دي، کوم ویډیوګانې دي، هغه مونږ خپله نشر نه کړو، هغه مونږ شیر نه کړو. بعضې ساده مسلمانان چې کوم دی یو کس د قرآن مجید د پاسه چې کوم دی ناست وي، یا چې کوم دی هغې ته چپلې نیولې وي نعوذ بالله، یا بل یو دغه حساب کې یا څه بې ادبي خاکې ماکې وي، نو وی یاره دا شیر کوي. نو دا شیر کول په کار نه دي. د دې شیر کول داسې دي چې په دې ګناه کې برخه اخیستل،
نو لہذا چې موږ د دې نشر او اشاعت هم نه کوو نو په دې طریقې سره به هم چې کوم دی دا خاکې شولې یا دا بې ادبي چې کوم دی دا به د حساب دباویږي به او انشاءالله ختمیږي.